دې وجې نه ورځ د قیامت چې کله راشي نو زنانه به راشي او د الله په در او دربار کې به ګرځي چې زمونږ کوم حق چېرته په خاوندانو باندې یا په پلرونو او په ورونو باندې یا په اولاد باندې ثابت شي نو دوی به وګوري په خپلو عملنامو کې چې هیڅ حق دی نه په پلار ثابت دی او نه په ورونو نه په اولاد لیکن په عملنامه کې دا شته دی چې د خاوند اقرار کړی و د دې ښځې په باره کې او نکۍ تړلې وه او مهر مقرر کړی و او دغه مهر یې دې ښځې له نه ورکړی نو دا زنانه به راشي او وایي به چې الله نن خو د عدالت او د انصاف ورځ ده او زما په حق کې ظلم او زیاتی شوی دی زما نکاح تړلی شوی ده او مهر یې ماله نه دی راکړی الله زما مهر زما د خاوند نه اخلم ملایکې به راشي او د دوی په منځ کې به فیصله کوي دې نتیجې ته به ورسیږي چې هلته خو پیسې نشته دی سودا د عمل ده نو ملایکې به ورته وي معافې که ورته خاوند دی ډېر څه یې ستا دپاره کړي وو ډېر خدمتونه او منډې ترړې وهلې وي خیر دی معافې که ښځه به وایي نه معاف کول نشته دی نن د پیسو ورځ نه ده نن د عمل ورځ ده زما د مهر په اندازې سره د ما ته نیک عمل د خاوند نه واخیستلی شي او ما ته دې راکولی شي الله به ملایکو ته وفرمایي د هغه پیسو په اندازې نیک عمل د دې خاوند واخلي او ښځې له ورکوي دا جدا خبره ده مونږ پې نازېږو ښځه ده او بچین دي اولاد دي او آخرت مو ورته برباد کو